هسې د ترور زویا تاسو دواړه زما د ترور زامن یې او دا راته هم ښه پته ده چې زما واده شوی دی او دا زما مشر ورور دی دا زما نه بیا ډېر وخت بعد واده کړی دی کله چې ما واده وکړو د واده نه بعد تاسو ته خو پته ده چې په کور کې بیا دا خواښې انګور او څه جنګ جګړې به جوړې شوې نو په هغه جنګ جګړو کې به زه ډېر په یو غټ امتحان کې پرېوتی یم او امتحان دا و چې زما مور به وې ستا ښځې ما له جواب راکړو او تا ورله جواب ورنه کړو او تا ورته دا ونه وې چې ته چپ کېږې ولې نو زما مور له ولې جواب ورکړې او چې ښځې له به لاړم نو هغې به راته جړل هغې به ډېره زیاته جړا کوله ته زما دومره تپوس نه شې کولی چې د خپلې مور ته ووایې چې زما نه قلار شي او زما سره ګزاره کوي ما ته به یې ته د خپلې مور نه یېرېږي په یو غټ امتحان کې پرېوتی وم نو بیا به پکې زما دا ورور راغی نو زما په زخمونو به یې مالګې درول او ما ته به یې وې چې ته د خپله ښځه نه شې پوه کولی چې زما مور له جواب ورکړې او ته یې چپ کولی نه شې او کله چې ما واده وکړو زما دې ورور وې چې کله ما واده وکړو او زما ښځې زما مور له جوابونه ورکړل نو زه به خپله ښځه خپلې د مور په پښو کې لکه د نظر پاڼې لوګی کړم او توره به یې پړقوله توره او ډېرې اوچتې اوچتې به یې ویلې خو کله چې واده وکړو خو زموږ یو غټ امید و چېرې موږ خواسې موږ زاړه شو یو ناکامه یو زما ورور چې بیا کله د کمرې نه راوړ نو دا پرېته چې جوړه نه په خدای یو ځل به راځم به ډېر زیات یېرېږي ډېر زیات ولې وروره ما څه کړي دي او ما څه بېغیرتوب کړی دی ورور تاسو به نور څه وکئ تاسو خو به ما چلونه زده کول کله چې به زموږ په جنګ کې راغلې نو د خولې نه به دې پشم تلو چې ښځه خو د خپو پیزاري یوه نو جبله او بله نو جبله او ته ښځې له جواب نه شي ورکولی ښځې ته دا نه شي ویلی اوس چې ستا د ښځې جنګونه دي او زما مور له د یو جواب په ځای 100 جوابونه ورکوي نو ته خپله ښځه خاموشه کولی شي او یا ورته دا ویلی شي چې ته زما مور له ولې جواب ورکړې کشره چې توره دینده کړې او اوچتې خبرې کوې دا در سره ګوره بلکل خوند نه کوي او توره مې نه ده کړې خو ستا د تورې کړس زیات و خپله توره به دې هر وخت پړقوله او برید به دې پکې جدا تول اوس وایه که نه ګرانه د ګرانۍ اندازه څنګه ده وروره د دې خبرونو څه پیدا نشته او ما له خوا الله پاک داسې سخر او خواښې را کړي چې زما هېڅ چا ته هم ضرورت نشته ستا خواښې او سخر ستا سره څه ښه کړي دي چې ته یې دومره صفت ما ښځې له کله یو ورور 10,000 روپۍ ورکوي کله ولبر ورور 6,000 روپۍ ورکوي زما د بچو سره ډېر مهربانه دي او ډېر ښه راسره کوي ستا هغې چې ستا سره ښه کوي او د خپلې خور سره ښه کوي نو د هغو خو نور هم خویندې شته او ډېرې غریبانې خویندې د هغو سره ولې ښه نه کوي چې ستا سره ښه کوي په تا خو الله رحم کړی دی او ډېر مال حال دی دی او بیا دا راته ووایه چې په تا باندې کله سخته وه او تا به د یو نه پیسې قرضولې د بل نه دې پیسې قرضولې په هغه وخت کې ستا سره ولې ښه نه کول چې اوس ته سره ښه کوي اوس خو په تا الله رحم کړلی تا ته د چا د ښو ضرورت نشته ګوره دروغ مه وایه الله در هر څه درکړي دي او د چا نه یېرېږه مو ستا سره څوک حساب نه کوي هر څه په ډاګه کوه او په خواښې او سخر او په خلکو یې مه راړوه ګوره ما ته ستا د هر څه پته ده او د نرتوب دې راته هم پته ده چې ته په څومره اوبو کې ګوره ته زورور سئ او زه کمزوری سئ خو زه د ترور زامنو سره لږه شان مشوره کومه بیا ستا خواله راځو خوښه دې ما ته منظوره ده ټیک ده راځئ د ترور زامنو هسې دا خبرې د دم تاسو واورېدې او زما مو اورېدې زه به یو څو خبرې کومه تاسو ته به د هغې نه اندازه ولګي د ده د نرتوب هم او زما د نرتوب هم راځئ اوس صرف خبرې واورئ او بیا پې سوچ وکړئ راځئ هسې ته خو زما مشر ورور او زه کشر یم هسه که سوچ وکړې که نه نو په دې کې تا ته هم ګناه نشته او ما ته هم ګناه نشته خو زما دا مور نه ده ټول ګناه دې ته دی او بیا زما خویندې نه دي زموږ کور روغ موټي خو چې کور ته دننه راشي زموږ د کور نه دوزخ جوړ کړي ستا په ښځه پورې مو ونښلي په تا پورې مو ونښلي او په ما پورې مو ونښلي او زما په ښځه او بچو پورې مو ونښلي په دې کې موږ ته هېڅ قسمه ګناه نشته زه به دا ووایم چې ولې زما ښځه هم ناکاره شوه زه هم ناکاره شوم او د هغې نه بعد بیا ستاسو واده وشو تاسو هم ناکاره شوئ ستاسو ښځه هم ناکاره شوه دا ټول چل چې دی که نه دا زموږ په مور او خویندو او که نه دا خبر دې ټیک ده زمونږ د کور نه زما مور
او زمون خویندو دوزخ راکړی دی. ګوره د ترور زویا د ده ښځې ته هم ګناه شته. زما د ښځې په شان ناکامي نه دی کړی او همیشه یې زما مور له د یوې خبرې لس جواب ورکړي دي او همیشه دپاره هر څه چې دی د ده په پیسو کېږي او کله په خپل یو ورور راوړی وایي دا زما ورور کړي دي، دا زما مشر ورور کړي دي او دا زما سخر کړي دي او کړي د ده په پیسو. خوره روره ما ته به زما د ښځې او د سخرانې بده نه وې نو زما او ستا به خفخان نه شي. ولې کتل د ترور زویا چې د مور او د خویندو غیبت مې ورته کوو، څومره په مینې ورته سر څنډو، چې د سخرانې او د ښځې د غیبت خبرې راغله زما سره په شر شو. دا د ده غیرت او پښتو ده. خدایه زما دې توبه وي. ګوره ما ستا ډېرې خبرې واورېدې او برداشت مې کړې، نور یو لفظ هم نه منم. خو داسې به وکړو چې په مور پسې به لاړ شو چې ستا د ښځې نه زیاته خوشحاله ده او که زما د ښځې نه زیاته خوشحاله. بالکل عمل دی پې. د ترور زامنو تاسو په دې خبره ګواه اوسئ. اوس خو شپه ده، ماسخوتن دی، ناوخته دی. سبا انشاءالله په یاد سره به تاسو راځئ او دی او زه موږ به د مور سره کینو، د ده او زما متعلق به تاسو خبرې واورئ. راځئ. السلام علیکم مور. مور نن د ډېر یو غټ امتحان سره ستاسو سلام کوو. وعلیکم سلام بچوړیا، تاسو خو هر یو امتحان پیل کړی دی چې دا پکې لا کوم امتحان راوړی دی. مور ما خو ډېر مخکې واده کړی دی او زما نه بعد بیا زما مشر ورور واده کړی دی، خو زما دې مشر ورور به ډېرې اوچتې ویل او ویل به یې چې ښځه خو د خپو پیزاري یوه نه بله بله نه بله او که زما ښځې زما د مور خدمت ونه کړو او په صحیح طریقې د هغې حکم ونه منو نو زه به خپله ښځه د خپلې مور خپو ته لوګی کومه. په دغه سلسله کې راغلي یو، وخت ډېر شوی دی، دا د ترور زامن هم ناست دي. موږ ته سپا خبره وکړه زما په باره کې هم او زما د دې مشر ورور په باره کې هم چې زما ښځې او زما د دې مشر ورور ښځې او موږ ستاسو سره څنګه وخت تېر کړی دی او کم پکې زیات تورزن دی او کم پکې کمزوری دی. بچو که رښتیا را باندې وایي خفه کېږې خو به نه. نه مور نه خفه کېږو، وایه. جوابونه در کومه خو مې بل جوړ کړی دی، نورې به زما اورئ. د ابوبکر چې دی د ده په ناکامۍ کې خو شک نشته. ښځې ماله جوابونه راکوي، ښه دی ورته غلی ناست دی. مهرباني. نو بیا مې په یو غټ امید وقار خان له واده وکړو، وایي د دې په سر به خواږه وینمه او ښځه به زما خدمت کوي. نو چې کله مې دله واده وکړو نو بیا توبه د شین اسمان تندر را باندې راغلی، بیا زما د سویټ نه دا ډنډه برید و او نه زما د خدمت خبرې وې. زما خدمت خو څه کوي، وقار خان دې ځان نشي خلاصولی، نو زما خدمت به پې څه او نن هم د دې دواړو ښځې د پلارانو سره تللي دي او بچي پلارانو ته پرېښودي دي، واړه ته لارئ او ښځې زمونږ کره د مېلمنو په شان د وخت تېروي. او وقار خان ما ته ابوبکر د ابوبکر ښځه د خدای قدر ښکاره کړه. بیا څومره د افسوس خبره ده، زما دا زامن د پروټو ډکې ټېلې کمرو ته وړي او په ما اوړي او ما ته پکې دهشت ولې مورو زه خو تا له کمرې نه پټ راوباسم او راوباسې د ښځې په اجازه ته چې د ښځې د مرضي نه وي او په زړه یې جوړه نه وي نو بیا پروټ څه کوې چې ته لا سره په سمه خوله خبرې هم نه کوې چې څو مې د له خپه ښځه رضا کړي نه وي. ور خیر دی که د ښځې په اجازت ته له خدمت کوي او یا پروټ درکوي نو بیا هم بده نه ده. څومره د افسوس خبره ده چې ما تاسو ښځو له رابې کړي یئ چې د ښځو په حکم به تاسو زما خدمت کوئ. پکار خو دا وه چې زه ستاسو مور یم او تاسو زما په حکم باندې خپلو ښځو له جامې پیزار اخیستی او پروټ وله راوړی. مور کله کله پکې د ښځو منل هم ښه وي، ولې دا عجیبه هر څه ستاسو په مرضۍ کول نه سو. دا هم هغه سلسله ده چې روانه ده، مشرانو قدم اوچت کړی دی. پاپا زه په ټولو خبرو پوه شوم. پاپا زه چې کله لوی شوم او ما له واده وکړئ زه به هم په ښځو په حکم چې ستاسو خدمت او جامې او پیزار. ګوره د ترور زامنو ځان ته تخم مه کرئ چې څه کرئ هغه به ریبئ، واورېدې د خپل زوی خبرې. او د ترور زویا من خو ګپ لګو خو ما ته احساس وشو. د ترور زویا دا خبرې دې ښې وې چې زمونږ سترګې ورسره رڼا شوې. مور زه ستاسو نه معافي غواړم
د نن نه بعد به زه او زما ښځه او زما بچي او زه په خپله ستاسو خدمت کوم. زه د نه معافي غواړم. مورو د نن د پس په تاسو زما د تورې زور وینئ چې زه او زما ښځه ستا څنګه خدمت کوو. ما تاسو مخکې معاف کړي یې او اوس مې معاف کړي یې. ما کله هم تاسو ته بددعا نه ده کړې زویه. یوه مور هم دا نه غواړي چې خپل زوی په سخته کې برداشت کړي چې زامن هر څومره ناکاره ولري. مو تاسو خو زه معاف کړم او وقار خان هم معاف کو، خو د ترور دا زوی به موږ څنګه معاف کوي؟ د چوړیا څه مطلب و؟ مطلب دا دی مور چې دا خبره به اوس دی بهر ته وباسي او دی ما ته معلوم دی چې دته مخې یوه خبره وشوه او دا 2-3 کسان په یو ټایم په موږ خبر کړي نه او یې دا خبره خلکو ته رسولې نه، نو دی بیا بیمار کېږي. پته کې دا برداشت نشته چې دا خبره ټینګه وساتي. زما دا یاره ده چې دی دا خبره ټینګه وساتي او په موږ پرده واچوي. نو وقار خان خیر دی دی زموږ نه د دې قیمت او پیسې والي خو چې دا خبره پټه وساتي. مورو که دا خلکو ته وي چې موږ په ښځو کمزوري یو نو موږ خو په ټول کلي کې په شرمونو وشرمېږو. اختر حسینه د خدای دپاره چې پیسې دې پکاري څه دې پکاري ما نه واخله چې دا خبره بهر ته ونه وځي. ګورې زه درته منت کوم، زه ستا منت کوم اختر حسینه چې دا خبره بهر ته ونه باسي. خیر دی اختر حسینه به چوړیا پرده پې واچوه. انسان دی غلطي دې کېږي. هلکان دې ستا د ترور زامن دې ته بیا هم شرمېږي. به چوړیا پرده پې واچوه. خیر مور دا اختر حسین ما ته معلوم دی دا د دې ځای خبرې نه دی به بار خامخا دا خبرې کوي. خیر دی دی به زموږ نه 100 روپۍ والي چې دا خبره دی ټینګه وساتي. دا خو به ډیره ګرانه شي چې دا خبرې زه خلکو ته ونه کم او چې زه تاسو له پیسې درکم او دا خبره خلکو ته وکم نو څنګه به وي؟ مور ولې لیدو ما تاسو ته نه وي چې دا د خېټې پټ نری دی به خامخا دا خبرې خلکو ته دی چاته نشي ویلی چې تاسو د ترور سره ښه نو دی به چاته ولې واو ترور ټیک وایي چې تاسو زما له ترور سره ښه نو په ژوند کې به په لاولني ځل زه ستاسو دا خبرې پټې ساتم خو په دې کې به ګورئ زه بیمار کېږم هم د ترور بیا بیمار کېږم مړ شه خو خبره پټه وساته کنې موږ خو په شرمونو وشرمېږو. ډېره ښه ده چې زما ترور خوشحاله وي نو زه هر څه ته تیار یم. هسې مور خبره خو ختمه شوه. کله چې به ما خپله ښځه وهله او تا به د لقستانو ګواښ کوو چې یاره خپله ښځه مه وه خو په زړه کې به درنه پټه پټه خوشحالي دي په ایمان یې ووایه داسې وکنه خوشحالېدم به نو چې ډېر وخت بعد به په تاسو کې غیرت راغی. زه خو به سمه خوشحاله وم چې الله شکر دی پر هلکانو کې غیرت راغی. یا به چوړې زه به نه خوشحالېدم. هسې مور وخت خو تېر شو خو د وقار ښځې درنه زړه ویستی و د یارې نه به دې ول جواب هم نه شو ورکولی هسې سر یې د باندې چونډولی داسې وکنه اوس ته پرېږده دا خبرې مخې ته دې خدای خیر راپېښ کړي چې په خپل امتحان کې پاس شو. ترور زامنو تاسو او زما ترور راځئ نن در باندې چکر لګوم. نن زما د طرف نه ستاسو د پښتو د غیرت په خوشحالۍ کې یو پروګرام کوو. راځئ موږ له پکار دي چې لږ ژوند دی او په خپلو کورونو کې دوستانه ماحول شروع کړو او په اتفاق او اتحاد په خوشحالو سره ژوند تیر کړو ولې چې په ژوند بروسه نه ده پکار درنګ صحت له مرګ. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.